سلامونه ستړي مه شئ درنو اورېدونکو. څلورم نفر پولیسي ناول ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په تېره وروستۍ برخه کې تاسې اورېدلي وو چې رامین د ادینا سره د لیدلو لپاره هوډ وکړ. رامین وایي په ټیکسي کې هغه ځای ته لاړم، د ناستې ځای نه وه. میلمستون له یادولو څخه مې موخه هغه میلمستون نه دی چې تاسې فکر کوئ، بلکې داسې یو ځای دی چې هم میلمستون ته ورته دی او هم د یوې کابارې او کافي بڼه لري. هوري سیمه ییز خوراکونه د ښاري هرکلي په دود مشتریانو ته وړاندې کیږي. په هر صورت یو په زړه پورې او لیدلو وړ ځای دی. تر دې ځایه تاسې په وروستۍ برخه کې اورېدلي وه. دا چې په نوې برخه کې څه کیږي ملتیا مې وکړئ. رامین وایي ادینا مې په صحنه کې ونه لیده. له یوه خدمتګار څخه مې یې پوښتنه وکړه. هغه وویل چې نوموړې په خپله خونه کې ده. ځان مې د هغې خونې ته ورساوه. دروازه مې وټکوله. د دې غږ مې له دننه څخه واورېده چې ویل یې راځه. دروازه مې پرانیسته. همدا چې زه یې په خپله مخامخ هنداره کې ولیدم ویل دلته ولې راغلې رامینا؟ ومې ویل ولې پوښتنه کوي؟ ستا لیدو ته راغلم، خو زموږ ژمنه دا نه ده چې دلته راشي. اوس خیریت دی؟ له چوکۍ څخه راپاڅېده، زما خواته راغله ویل هغوی مو باید دلته یو ځای سره ونه ویني. پوه نه شوم، معلومات نشته. ښایي وي، هیله کوم لاړ شه. ما ورته وویل خو زه له دې ځایه تش لاس نه ځم. ولې سر نه خلاصوي؟ خپله پوهېږي چې د کابارې ته څه رنګارنګ انسانان راځي. هغوی ته بیخي نسوار هم نه ښکاري. نو ژر له دې ځایه لاړ او زما په کور کې راته منتظر شه. یو ساعت وروسته درځم. ادینا مې له هغې ځایه د ایستلو هڅه کوله. هېڅ مې کړه چې یوه کیسه ورپېښه شوې چې دومره په احتیاط غږېږي او نه غواړي زما سره یو ځای ولیدل شي. ادینا مې دواړه لاسونه په غاړې راتاو کړل. ومې پوښتل له چا ویرېږي؟ له هېڅ چا. یوازې نه غواړم چې له تا سره مې وویني. همداسې غوره ده. پرېږده چې یوازې کار وکړو. ما خو دې مخه نه ده نیولې. ته خپلواک یې. یوازې راغلم چې څه کیسه ده. تیلور دې ونه لید؟ نه، له ډېر وخت راهیسې مې پوښتنې ته نه دی راغلی. نو په کلیسا کې بوخت دی. نه پوهېږم. ښه زه ځم. راشه د کور کیلي مې واخله، خو دروازه خلاصه مه پرېږده. زه چې هر مهال درغلم 2 لنډ زنګونه وهم. کیلي مې ځینې واخیسته او راووتم. لږ وروسته له لومړۍ شمېرې نیکس څخه رابهر شوم او د ماښامنۍ خوړلو لپاره تر ټولو نږدې رسټورانټ ته لاړم. د ادینا کور ته مې له تلو څخه ویره نه لرله. آن شک ته مې لا هم لار نه ورکوله. هماغه شپه مې نوره ستونزه ورسره هواروله. دا ډېره ښه موقع وه، ځکه د ادینا یو بل مخ مې هم حس کړی وه چې باید وپېژندل شي. تر دې ور ایسته ځینې نورې مسلې هم وي چې باید ورسره رامخته کړي مې وای. پر دې برسېره زه د یوې مهمې څېرې د څښتن پېژندلو په لټه کې وم او ډاډ مې درلود چې ادینا یې په اړه معلومات راکولی شي. نږدې نیمه شپه مهال وه. له رسټورانټه راووتم او په ټکسي کې د ادینا کور ته لاړم. پارتمان یې په چوپتیا او تیاره کې ډوب وه. دروازه مې پرانیسته او په احتیاط ننوتم. د دهلیز څراغ سویچ له دروازې سره نږدې وه. کله چې دهلیز روښانه شو، تر یو څه صبر وروسته مې دروازه پرانیسته. د خوب خونې ته مې هم سر ورایسته کړ. بېغمه شوم. پر یوه لاسور چرمي کوچ د ادینا د راتلو په انتظار کېناستم. سګرټ مې ولګاوه. د هغې پارتمان چوپتیا او ارامي د شاوخوا اشنا او ورسره مخامخ کسانو په اړه د فکر کولو وخت په لاس راکړ. تقریبا وپوهېدم چې څه باید وي. ساعت ته مې وکتل. وخت تر نیمایي شپې اوښتی وه. د دروازې د زنګ کړنګا د 2یم ځل لپاره پارتمان چوپتیا سره وپاشله. پاڅېدم او د دروازې شاته ورغلم. ومې پوښتل څوک یې؟ زه یم ادینا. دروازه مې پرانیسته. ادینا د 1 ساعت وړاندې مهال خلاف خوشحاله او پر حال ایسېده. د خوب خونې ته یې د ننوتلو په حال کې وویل دا مې عادت دی چې له کاره تر راتلو وروسته جامې بدلوم. نو ژر کوه. غواړې لاړ شي؟ هو، ډېر نشم در سره پاتې کېدلی، خو ته نن شپه زما یې. ژمنه دې راسره کړې. وبه ګورم. یو ګیلاس وډایي ویسکي مې ځان ته جوړه کړه. 1-2 دقیقې وروسته ادینا د خوب له خونې څخه راووته. یو بې له سوړي ګلدار جاکټ او سپین پتلون یې اغوستی وه. راغله اړخ ته مې کېناسته. ویل ما ته یې هم واچوه.
یو ګیلاس وډۍ ویسکي مې هغې ته هم تیار کړه. لږ یې وڅښله. وی ویل ډېر وخت کېږي چې راغلی یې. ومې ویل نه دومره وخت نه کېږي، ښه څه دې وکړل؟ وی خندل او وی ویل تر اوسه لا هېڅ، زه تا غواړم. راوڅکېده او همدا چې وی غوښتل دواړه لاسونه یې تر غاړې راتاو کړي، ټېله مې کړه. ومې ویل ګوره ادینه، ما په دې ټوکو نشي لوبولی. راوړاندې شوه. وی ویل ټوکې؟ د ویسکي ګیلاس مې له لاسه ځینې وکښ، پر میز مې کېښوده. ومې ویل زه دې باید پیژندلی یم، زه ډېر سرسخت انسان یم، ته مې هم ډېره ښه پیژندلی یې. اوس ښه دا ده چې رښتیا ووایې، په دې دې هم ستا سر خلاص وي چې په هر حال کې در تا هوښیاره شته. زه دې ډېر ژر زندان ته لیږلی او ژوند در تیاره کولی شم. ووایه نیت دې څه دی؟ ته هر کار کولی شي، خو زما پر ګټه دې آن یو ګام هم نه دی اوچت کړی. ادینه حیرانه دریانه وه، همداسې حیرانه یې راکتل، ځکه ما له سریزې پرته ور حمله کړه. اخیر یې وویل اجازه ده یو څه شراب وڅښمه. د ویسکي ګیلاس مې په لاس کې ورکړ، ستونه یې تازه کړه. وی ویل احسنه لیونی شوی یې، ښایي اخري هر څوک یو ځانګړی لیونتوب لري. ستا په خبرو مې سر نه خلاصېږي، زندان د ژوند تیاره کول هېڅ نه پوهېږم. همدا سر نه خلاصي باید وښایي، ځکه پر ګټه دې نه ده. نه رامینه داسې نه ده، پر ما رښتیا ګران یې. ومې ویل غوږونه مې له دې خبرو ډک دي، دا پرېږده. په نرمه لهجه یې وویل ته څه غواړې؟ څنګه ده چې دواړه تیلور ته لاړ شو او له هغې وپوښتو. نه اړتیا یې نشته، خو اخر زه ستا غوښتي معلومات نشم ترلاسه کولی. پوهېږي ولې؟ نو تیلور ستا په اړه تېروتی وه. نه هغه تېروتی او نه ته، مګر ستونزې. خبره یې پر نیمایي پرېښوده. زه نرم شوم او ومې ویل ستونزې څه شی دی؟ خامخا یو څه شته چې ته یې له ویلو ویرېږي. سترګو ته یې راوکتل او ویې ویل ویرېږم نه، خو دا زه نه یم چې تیر باسم دي، بلکې دا لوبه هغه پیل کړې ده. ومې ویل نو باید ډېر ماهر لوبغاړي وي. ادینه اوږې پورته واچولې. ویې ویل تقریبا زه یې پیژنم، نه پوهېږم ښایي ښه څه دې په نیت کې دي. ما هم همدا له تا پوښتل، غوښتل تا تهدید کړم او ته باید ووایې چې څه نقشه دې راته کښلې ده. دا په تا پورې اړه لري، له دوو لارو څخه باید یوه وټاکې. ادینه په داسې څېره چې غوښتلې خپله ناګاري وښایي وپوښتل دا کومې دوې لارې دي؟ په هماغه لهجه مې وویل دا ټوکې پرېږده، ښه دې سر خلاص دی چې زه څه غواړم او ته باید څه وکړې. دا دې لومړی وار دی چې پوښتې یې. سپکه او معناداره غوندې مسکی شو. ویې ویل باور وکړه رامینه، ولې داسې راته ګورې؟ زما اصلا ستا په تهدیدونو سره نه خلاصېږي. ته هماغه څو ورځې وړاندې انسان نه یې چې دلته راغلی او ویل دې را باندې ګرانه یې او ښکل دې کړمه، خو اوس لکه بیخي چې مې پیژنې نه، هسې نه ټوکې کوي، داسې بې خونده ټوکې. او ته؟ ومې ویل باید سر دې نشي خلاص، ځکه ستا پر ګټه نه ده. نه داسې نه ده، ته غواړې زه رښتیا درته ووایم؟ همداسې نه ده. اوس مې بیا څنګه په غوښتنه وپوهېدې؟ لومړی هم پوهېدم، خو غوښتل مې یو څه در سره سر په سر شمه. یو دانه سګرټ څه کولی شم؟ نرمه لهجه مې خپله کړه. ومې ویل البته چې کولی شي، په زندان کې لا هم همدا اجازه درکوم. وی خندل او وی ویل اوس نو له خپلو سګرټو څخه یو دانه راکړه. د سګرټو کوتۍ مې له جیبه راوکښله او مخې ته مې ورته ونیوله. سګرټ یې واخیست او د دوو شونډو تر منځ یې کېښود، دود یې ځینې کش کړ او وی ویل وایه چې څه باید وکړم؟ ومې ویل ډېر ساده، ته باید هغه څوک چې ستا په مرسته ما تیر باسي راوپېژنې. بس همدا د اوس لپاره بل څه نه در څخه غواړم. او که دې دوکې ته نیت وي نو سیده به دې زندان او د پنجرو شاته واستوم. زما په فکر د هغه ځای آب و هوا به دې پر طبیعت ډېره جوړه وي. هغه مهال خپل هر څه له لاسه ورکوي. آرام ژوند ښکلی غږ او دا ښکلا دي، خو زما زړه نه غواړي چې د زندان په بنده هوا کې د ښکلی او جذاب مخ مړ ژوندی شي. ډاډه یم چې ته هم همداسې نه غواړې. وی ویل بیا مې هم تهدیدوي؟ نه، ما چې دې خبروم. آیا په دې هم پوهېږي چې زندان ته تر اچولو وروسته د هېڅوک ان هغه پول لوبغاړي هم نشي راایستلی، ځکه هغه یوازې تر زندان د باندې د دغې پټې مبارزې اتلان کېدلی شي. ادینه وخندله. وی ویل په دې هم پوهېږم. ګیلاس یې له میزه اوچت کړ، له لاسه مې ترې وکښ، پر میز مې کېښود او ومې ویل ځواب دې رانه کړ؟
په داسې حال کې چې سترګو ته یې راوکتل وی ویل چې د څخلو مې درته وویل نو نوره کیسه خلاصه ده. نو ودې منله؟ البته خو نه یوازې له دې عمله چې را باندې ګرانې بلکې و بله خبره هم شته چې باید مرسته را سره پکې وکړي. خدا کومه خبره ده؟ اوس یې په اړه څه نه درته وایم، ته هم ټینګار مه کوه. ویلی نه شي که نه غواړې؟ په چا پورې اړه نه لري چې وی نشم ویلی، یوازې په ما پورې تړلې ده. نو چې هر مهال وخت را ورسېد راته ووایه چې څه مې له وسه وي در سره کوم یې. له سګرټه یې دود کش کړ او وی ویل په هماغه لومړۍ شپه مې لا ښه وایسېدې. ومې ویل له دې خبرو مې هېڅ ښه نه راځي، اصلي خبره کوه. وی ویل دومره مه بې زغمه کېږه، ډېر را باندې ګرانې. که هغه کس چې ته یو لوبغاړی بولې په خطر منځ نه وای، تر اوسه به مې ډېر کارونه درته کړي وای، خو تر دې وروسته ستا په واک کې یم. نو ستا د تهدید حق مې درلود. نه پوهېږم څه ووایم. همدا پر تا مې مینه د دې لامل شوې چې هغه هم ستا په اړه تیر باسم. دوه زړې ومه چې له دې موضوع دې خبر کړم او که نه، او بلاخره ستا تهدید له دوه زړې راویستمه. ډېر سخت او سرکښ انسان یې او هر څه چې دې در خوله راووتل تر سره کوي. ډاډه یم چې زما ستونزه به هم را هواره کړي. زما پر اوږه سر کېښود او وی ویل نن شپه باید همدلته پاتې شي. په داسې حال کې چې د سر پر ویښتانو مې لاس راکښود ومې ویل اوس لا وختي دی. کله مې چې هغه ماهر لوبغاړی وپېژانده، یوه وړوکې 2 نفري جشن جوړوه. نڅېږو، شراب څښو او پسې در سره پاتې کېږم. نور څه غواړې؟ نو ژمنه ده. البته زما په داسې 2 نفري جشنونو پسې زاره چاودلې. ته فکر وکړه چې هغه شپه به څومره یو ښکلې دنیا ولري. یوازې پارتمان، زه او ته، شراب، نڅا. لنډه دا چې ډېره به ښه تېره شي. خو یوازې د زما سره تعلق بس نه دی. په موخه مې وپوهېدې. ادینا مې له اوږې څخه سر اوچت کړ او وی ویل زه یې خپله سره ترتیبوم. څرنګه؟ اخیر زه هم باید وپوهېږم. هیڅ، مګر ته د هغه لیدل نه غواړې؟ ولې نه؟ دا زما لپاره ډېره مهمه ده. خو څه دې په نیت کې دي؟ وی ویل یاد دې دي چې نن شپه کله ته زما کار ځای ته راغلی، ما دې له هغه ځایه پر وتلو ټینګار کاوه. هو یاد مې دي. ستا تر راتلو وروسته مې هغه لیدو ته راغی. ټاکلي و ما او هغه یو ځای دلته راشو، خو په هر ډول چې ول خپل نیته مې واړوه او د سبا شپې ژمنه مې ورکړه. نو سبا شپه یې لیدلی شي. پر څو بجې؟ همدغه وخت. زه د پارتمان دروازه خلاصه پرېږدم، که غواړې د دروازې کلي هم درکولی شمه. زه بله کلي لرمه، همداسې به غوره وي. ومې ویل هو، کلي دې زما سره وي، بېغمه به یم. رښتیا یوه موضوع مې هېره شوه چې ویې پوښتم. د خبرو منځ ته یې رامنډه کړه. ویې پوښتل د څه شي په اړه؟ ولې دې تیلور هم نه دی خبر کړی چې هغه ستا د فعالیتونو پر وړاندې خنډ کس یې پېژندلی وای؟ خو چې هغه ته دې هم دا کیسه کړې وای. پوهېږي چې ته تیلور را وپېژند او طبعاً به دې تر ما د ملګرتیا مزی ورسره ټینګ وي. اوس هم ناوخته شوی نه دی. سبا شپه به تیلور هم را وبولمه، خو هغه باید تا دلته ونه ویني. ولې؟ زه او تیلور دواړه په دې پیښه کې ګټمن یو. وی ویل پوهېږم، خو تیلور یوه ستره نیمګړتیا لري. زړه توری دی او دغه زړه توري زما سره د مینې پر بنسټ ده. دلته ستا دومره لیدنه یې شکمن کوي، ځکه ما ته یې ویلي چې زما او ستا اړیکې باید د ده له خوا تر ټاکلي پولې وانه وړي. اوس پوه شو چې تیلور دې زما په پارتمان کې ولې لیدل نه غواړم. که دې بیا هم سبا شپه ناببره ولید یا هغه در پسې راغی، په دې اړه هیڅ مه ورته وایه. زه غواړم ورته ثابته کړم چې خپل دوستان وپېژني او بې ځایه ډاډ پر ونه کړي. ومې پوښتل نو تیلور دغه ماهر لوبغاړی پېژني؟ بس یوازې له پټو فعالیتونو خبره نه دی او اوس باید ولیدل شي چې څنګه یې پر تا جادو کړی. ویې خندل او سر یې ښکته واچوه. پیکه یې پر مخ رایله شو. کله چې سر اوچت کړ سترګې په ما کې وي، په داسې حال کې چې پیکه یې په لاس شاته پورې واهه. ورو یې وویل د دې پوښتنې ځواب سبا درکوم. له دې سره چې لا سل په سلو کې در باندې ډاډمن نه یم، بیا هم سبا شپه راځم او په تیلور هم ځان وینم. خو ستا هم باید سر خلاص وي چې نه پړه را سره کولی شي او نه مې هم په تله کې ایستلی شي. له توپانچې سره مې لاس ډېر ښه روږدی دی او د ګولۍ خطا کېدنه مې امکان نه لري. کمې کمه دوکه موقع در پکې ولیده، له تیلور پرته نه تا او نه دې هم یار ژوندی پرېږدم.
درنو اوریدونکو دا و د څلورم نفر پولیسي ناول شپږ دېرشتمه برخه دا چې په بله برخه کې څه کیږي تر هغې ښه